بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها لمن قامت هي به المذكور كما هو إلى آخره. دوران چې کوم خبرې شوي نو دا تاسو د باب په سر کې ویلو چې دا باب دی په بیان د ماهیت د علم او د فقه کې او د فضیلت کې. نو دا تاسو ته د فقه او د علم هغه تفسیر کوي او وضاحت درته کوي چې فقه یا علم څه ته وایي، تعریف او تفسیر د دې څه شی دی. نو دی وایي چې واما تفسیر العلم، هر چې تفسیر د علم دی یعنی علم څه ته وایي، نو دی وایي هو فهو صفه، دا علم چې دی نو دا یو صفت دی یتجلا چې روخانه کیږي بها په دې سره لمن د پاره د هغه چا قامت چې قیم کی هي دغه صفت یا قیم شي پاغه پوری دغه صفت به په د انسان پورې المذکور هم دغه صفت پاغه پوری قیم شي، پچا پورم چې د علم صفت قیم شي او علم ورته حاصل شي، نو د هغه دنیا او آخرت پاغه سره بیا روخانه شي، یا د هر یو شی هغه حال پاغه باندې روخانه شي، هغه تخکار شي. کمال که سرنګ هو چې هغه وی نو د هغه حقیقت د بیا ښکار شي. اوس منز یو انسان ته علم نشته د منز د حقیقت نه، د منز د علم نه دا سړی عاری دی، خو چې کله د هغه علم راغی نو د هغه منځه حقیقت او د هغه طریقه او د هغه کیفیت دا ټول په د باندې ښکار شي. یا دویم تعریف باز علما دا کوي والفقه فقه معرفه پیجنګلو دقائق العلم، دا باریکه د علم ده مع نوع علاج سره د نوع د علاج. ګوره دا فقه چې دا وې دا باریکی د علم ده یو سره د یو نوع د علاج نه، د هر یو شی هغه اوصاف صفت دغه طریقه کاری کی خرابی راشي نو دا غي د خرابې یو لارای او هغه ته علاج ویل شي، نو دا هر څه پدې کې بیا موجود وي. فقه چې دا نو دا معرفت دا باریکو د علم ته ویل شي سره د یوې طریقې د علاج دا غینه که یو انسان نه لکوس په مانځ کې نقصان راغی نو دا غي علاج بسوي، نو سره دا غ علاج او د باریکه په جنګلو ته ویل شي علم او فقه. دا یو تعریف دی. وقال ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ، امام سے فرمائی وی فقہ سے تویلش، تو امام سے مبارک فرمائی وی فقہ چې کوم دی د نفس د فائدې او د نقصان په جنګلونو نوم دی، د نفس د فائدو او د نقصان په جندلو نوم دی فقہ. الفقه فقہ چې دا معرفت النفس په جندنه د نفس دا مالها چې په دې نفس د پاره سس دي کم څه ثوابونه یا اجرونه یا څه د نفس د پاره دي او ما علیها او څه په دې نفس باندې دي. مطلب دا شو چې فقه د نفس د فائدې او د نقصان په جندلو ته ویل شي. د هر انسان د فائدې او د نقصان په جندل د دین د لحاظه دې ته ویل شي فقه. ستا د نفس د فائدې اشیاء په جندل د نقصان شیزونه په جندل په دین کې دغه فقه ده. وقال بعض علماء وی مل علم ند علم الا العمل به، مگر علم څه شیز دی عمل کول په دې علم باندې دغه علم دی. علم نه دی مگر عمل په علم باندې. کوم انسان چې علم وکي او عمل پې نه کړي دا سړی عالم نه دی، او چې کوم انسان علم وکي او عمل پې وکي په دې خپل علم نو دغه عمل چې کوم دی دا علم دی په حقیقت کې. مل علم نه دی علم
الا العمل به مگر عمل کول په علم باندې عمده علم دی والعمل به او عمل په علم باندې څه شي دی وای ترک العاجل للآجل ګور علم نه دی مگر عمل او عمل څه ته ویل شي وای ترک العاجل للآجل سمانا ترک العاجل پر خودل دا هغه چې دا کم موجود دی په جلته سره انسان ته حاصلېږي ملاويږي یعنی پر خودل د دنیا للآجل هغه چې راتلون کې دی اگر راتلون کې د پاره د موجوده په جلته پیخیدون کې پر خودل دي تویل شي عمل یعنی مطلب دا شو چې دنیا پر خودل د آخرت د پاره تیارې کول دا عمل دی او دغه عمل د علم ویل شي بس اوس که یو انسان د آخرت تیارې شروع کی او نیک اعمال کوي آخرت ورته یاد وي د دنیا غم نه جړي او د آخرت د پاره غم جړي نو دغه انسان عمل کوون کې دی په حقیقت کې عالم عمده سړی دی بس مل علم ند علم الا العمل به مگر عمل کول په علم باندې ولا عمل به او عمل په علم باندې ترک العاجل پر خودل د دنیا دی للآجل د پاره د آخرت نو سکم طالب العلم یا عالم عمل لکي او دنیا پرې نه دي د آخرت د پاره چې په کوم ځکه د آخرت تاوان دی په غزي کې بیا هم دنیا نه پرېږدي او د دنیا اخلي بیا آخرت پرېږدي نو دا سړی عالم نشو فینبغي للانسان پس خیږي د پاره د انسان الله یغفل دا چې دی غافل نشي عن نفسه د نفس نه د خپل ځان نه غافل نشي څنګه د خپل ځان نه یعنی وما ينفعها اغشز چې نفر سیتا تا د نفس تا اغه نه مغافل کیږي وما يضرها او هغه چې zarar رسید د نفس تا نو د هغه شیز نه مغافل کیږي چې کوم تا د په دنیا او آخرت کې د عذاب موجب ګرځيږي د هغه نزان وساته او چې د کوم ستا ته نفر رسیږي نو هغه کوا فی اولاها و اخراها په دنیا کې او په آخرت کې فی اولاها پاول کې و اخراها او په اخر کې اول مراد اولانا مراد دنیا ده او اخرانا مراد آخرت ده فیستجلبو پس طلب دیو کی ما ده هغه سب ينفعها چې نفر سید انسان نفس تا چې انسان ته د انسان د نفس ته کوم شي نفر سید هغه طلب کوا ويجتنبو او باید چې دا نفس او انسان د اجتنابو کی ما ده هغه سنه يضرها چې کوم درد zarar رسي چې کوم شي ته zarar رسي دا غینه اجتنابو کا او چې کوم درته نفر رسي نو دا غي طلبو کا کې صد پارا وای کې دې د پارا لا یکونو چې نشي لا یکونو چې نشي عقله عقل ده وعلمه او علم ده حجتا یو حجت علیه په د باندې چې کوم شي نفر رسي هغه طلبوا او چې کوم شي نقصان د آخرت رسي هغه نه ځان ساته ولی وې ځکه چې سبب په قیامت کې هم د خپل عقل او علم پتا باندې الله یو حجت او دلیل جوړي نو دې د پاره د خپل نفس د آخرت غم کوا د آخرت د فیدی غم کوا د آخرت د نقصان نه ځان ساته چې سبا در باندې د خپل عقل او علم دلیل اون ګرځيږي کدا در باندې دلیل وګرځید نو فیزداد پس زیات بشی عقوبتا عذاب ستا نعوذ بالله پنا غواړو مونږ د الله سره من سخطه د عذاب د سخط د الله نه خفقان او د غضب د الله نه وعقابه او د عذاب د الله نه د الله تبارک وتعالى د خفقان نه او د الله د عذاب نه مونږ پنا غواړو په الله پورې وقد ورد او په تحقیق سره وارد شوی دی فی مناقب العلم په مناقب صفات د علم کې او فضائله او په فضیلت د علم کې آیات ډیر آیاتونه د قران ډیر آیاتونه کې د علم فضیلت دي د علماء فضیلت دي لکه تاسو د سورۃ زمر کې د ترجمه کې بیا راشي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب دا غرنګ به تاسو د سورۃ مجادله کې راشي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات د علماء په صفات کې د علم دا غرنګ به تاسو د سورۃ بقره کې تیر شوی دي يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب دا آیتونه تاسو تیر شوی دي سورۃ بقره کې نګور د علم په فضیلت کې د مبارک فرمایي و ډیر زیات آیاتونه وارد شوی دي واخبار صحیحه او ډیر زیات احادیث دي چې هغه مشهوره صحیح او مشهور احادیث دي
دوی ما ذکر نه کولی لم نشتغل وزه مشغول نشم به ذکر ها داغي په ذکر کولو ولی کای لا یطول الكتاب دې د وجنه چې زما کتاب ډیر وګد نشي بیا به طالبان تنګيږي چې څومره وګد کتاب لیکلي نو په دې وجه باندې چې کوم دی ما د علم په فضیلت کې آیاتونه او حدیثونه ټول پرې خودل چې کتاب غټه دوپی بس ته دې پوری واما تفسير العلم هر چې تفسیر د علم دی فهو غدا دی يتجلى فهو صفه نو دا چې د علم دا یو صفت يتجلى چې ښکار کیږي ظاهريږي بها پدې سلام لمن د پاره داغه چا قامت چې قیم کی هي دا صفت دا علم دا صفت چې بچا کې راشي نو ته بیا ښکار کیږي به پدې صفت سره مذکور ورته بیا ښکار کیږي چې د کوم شی صفت پدې کې راغی لکه د علم د مانزه صفت پدې کې راغی نو د مانزه احکام ورسره طریقې ورته ښکار شي کما هو لک سرنګ چې حقیقت دا غي نو هغه علم په صفت سره ورته بیا ظاهريږي هغه والفقه فقه چې دا معرفتو پیجنګلو دا دقائق العلم دا باریکاتو د علم مع نوع علاج سره د یو نوع د علاج داغي باریکین درته خای هغه کې چې کوم ستانه فساد راشي نو دا هغه دوباره علاج هم درته خای دغه تفقه ویلی شي وقال ابو حنیفه رحمه الله امام سے فرمایي فقه ستوي الفقه فقه چې دا معرفت النفس پیجنګلو د نفس دا ما او دغه صدا لها چې د نفس د پاره دي و ما عليها او هغه احکام یا هغه ګناه یا هغه ثواب چې په دب باندې دي نو هغه پیجنګلو ده یعنی د نفس پیدا او نقصان پیجندل د فقه ده وقال او فرمای مل علم سشیز د علم یعنی نه د علم الا العمل مگر د عمل کول به په د علم باندې علم څه دی عمل کول په علم سره دا علم دی ولا عمل عمل چې دی به په علم سره ترک العاجل پر خودل د دنیا دی للآجل د پاره د آخرت د آخرت د ګټه د پاره چې بکم سکی د آخرت نقصان نه وي پرېګد د دنیا هغه دنیا بیا پرېګد د آخرت نقصان وي پکې فینبغي خیګ للانسان د پاره د انسان الله یغفل الله یغفل دا چې غافل نشي عن نفسه د ځان نه وما ينفعها او هغه چې نفع رسیدتا وما يضرها او هغه چې ضرر رسیدتا فی اولاها واخراها پاول کې او په اخر کې یعنی په دنیا او آخرت کې چې سر ته فائدہ او نقصان رسید هغه نه بنه غافل کیږي فیستجلبوا پس طلب دیو کی ما دهغه سم ينفعها چې نفع رسیدتا ويجتنبوا او اجتناب دیو کی ما دهغه سنا يضرها چې ضرر رسیدتا کې لا يكون عقله دې د پاره چې نشي عقل لده او علمه او علم ده حجت علیه دلیل په د باندې په قیامت کې دا در باندې په قیامت کې دلیلونه ګرځيږي چرته فیزداد عقوبتنا پس زیات بشي عذاب ستا نعوذ بالله پناه غواړو مونږ د الله سلام من سخطه دا قهر او غضب د الله نه او عقابه او د عذاب د الله نه وقد ورد فی مناقب العلم او په تحقیق سره وارد شوی دی په مناقب د علم کې د علم په صفاتو کې دا خبره وارد شوی ده او فضائل وارد شوی دی په فضیلت د علم کې او په صفات د علم کې آیاتنا واخبارنا او حدیث صحیحه مشهوره ډیر صحیح او مشهور احادیث په کې وارد شوی لم نشتغل موږ نه مشغولېږو به ذکر یا په ذکر داغه سره لګ خاکه لا یطول الكتاب د دې وجنا چې وګد نشي کتاب زمونږه بس ته دې پوره